السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. آمين ثم آمين. الله تعالی قرآن پاک کی فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. چې کله زما بندگان زما په اړه کې تاسو نه سوال وکړي نو وایي چې بهشک زه نږدې یم، زه आवाज ورکوم یعنی جواب ورکوم. کریم او مجیب کلاس کې یو نن به ان شاء الله ګورو چې د رزق په ډیروالي کې کوشاد کې د پاره دعاګانې کوو. الله تعالی انسان پیدا کړو به هغه د پاره د رزق بندوبست هم وکړو. دا د جون ذریعہ د زکا او رزق صرف الله ورکول شي. هر قسم مخلوق چې دی ټول له رزق پیدا کړي دي، یعنی د دنیا چې کم ضرورت دي اسباب دي هغه ول هم پیدا کړي دي او تر قیامت به دا ټول ته ملاويږي او دا چیرې نه ختميږي. دا د هغه الله طاقت ته قدرت ته حکمت ته بده کې پلانینګ دی، یعنی رزق ورکول د هغه په اختیار کې دي. دا رزق ورکول او چاله چې غواړي ورکوي، چاله لک چاله ډېر، چاله بالکل نه ټول امتحانات دي. بندیانو ته حکم ورکړی دی چې رزق تلاش لپاره رزق د پاره تاسو اوزي یعنی مهنت کوي او د الله نه رزق طلب کوي، دعا غواړي. الله رازق دی، الله رازق وګڼي او دې سره سره د الله عبادت لپاره هم وخت واسل ضروری دي. نن دعا رزق لپاره په سورۃ المائده کې الله تعالی فرمایي چې عیسی علی السلام هم د الله نه رزق غوښته و. په دې آیت کې یو واقع بیان شوی دی چې کله عیسی علی السلام هغه ته د الله د عبادت او طاعت پیغام ورکو نو قوم والو یعنی حواریان چې عیسی علی السلام سره مرګري او مؤمنانو نو هغه و چې عیسی علی السلام ستارب د طاقت لري چې د اسمان نه موږ رزق نازل کړي، یعنی پوره دسترخوان تیار روټه کې چې موږ راشي. عیسی علی السلام کوم ول د دې خبرې نه منې کړو چې دا مو غواړي ځکه چې دا یو قسم کې معجزه ده. معجزه چې انسان غواړي نو هغه نه پس کوڅوګ نه منې بیا انسان باندې عذاب راځي، د الله غضب راځي. مګر حواریان چې د عیسی علی السلام مرګري او هغه غوښتل چې تیار خوراک ځکه غواړو چې موږ د الله عبادت په آرام سره وکړو. دویم دا وجه چې زمونږ یقین نور هم یعنی ایمان نور هم مضبوط شي او دا هر څه به رښتیا دی لکه څنګه اومنو. دریم دا چې الله طرف نه کم خوراک راځي نو موږ ډیر خوشاله شو چې دا پاک کول خوراک دی او دا به زموږ د اختر یعنی د خوشحالي روز وي. عیسی علی السلام بیا اومن الله دا دعا وکړه، الله تعالی دا دعا قبول کړه. الله تعالی خیر الرازقین دی، هغه هر چاله رزق ورکوي او عیسی علی السلام هم دا خبره کړې او بل دا چې خو او پاک رزق ورکوي خلکو له، کافر له هم رزق ورکوي، هغه حق منی او کنه منی. دا د هغه رب شان دی چې انسان ضرورت پوره کوي. دلته پته لګي چې عیسی علی السلام ډیر عاجزۍ سره دعا کړې و، ځکه موږ له هم رزق کیا سه هم چغړو پر رزق هر سره راځي دا ټول د عاجزۍ سره غوښتل دي او ادب سره د الله صفات سره غوښتل دي. یا رزاق، یا خیر الرازقین، یا ارحم الراحمین، دا څه خبرې کول چې الله په نور رحم وکړي ان شاء الله. او بل دلته دام پته لګي چې الله نه خرز غوښتل دي. اوس رزق کیسه سره راځي هغه به ګورو. رزق هر هغه سیس سره چې مخلوق جون تیریږي دا غي سره یعنی قائميږي. هر نعمت یو قسم کې رزق دی، کمال وی، خوراک، ایمان، اسلام، اولاد، رشتہ دار، علم، اهل عیال، مینا، صحت، دا ټول رزق راځي. دا هر څه الله مخکې مقرر کړی دي ځکه انسان الله نه بهترین رزق غوښتل دي، یعنی په دې ټولو کې چې چا سم پکاري او رزق په دې کې تقسیمولو کې بیا چې څه هم د انسان پکار دي دا ټول الله نه غوښتل دي. یعنی د دې رزق په قسمونو کې چې څه هم د انسان پکار دي الله هغه ورکوي او الله نه غوښتل پکار دي. الله انسانانو دوه قسم رزق ورکوي. یو عام رزق د نیک فاجر نه فاسق هر بنده ته ملاويږي، حیوان نه کې جن نه هر چاته ملاوي دي چې دا جسمانی رزق دی دا هر چاته ملاويږي. دویم خاص قسم خاص رزق دی، دا الله خاص انبیاء په ذریعہ خاص بندیانو لچ غواړي ورکوي. دا د ایمان او د توحید رزق دی. دا اختیار هغه یعنی دا چاته ملاوي چې څوک ته دې طلب لري، شوق لري او هدایت باندې شکر بیا کوي. څوک چې دنیاوي ظاهري رزق لپاره اسباب اختیاري نو هم داسې د هدایت او ایمان رزق لپاره به هم اسباب اختیاري پکاروم د چیغې د دې لپاره وتلو کی کوشش کی دعاو کی مهنت کی قرباني ورکی سفر کی د دې لپاره. بهترین رزق چې د جنت دی دا د الله نه غوښتل دي، دا د همیشه رزق دی، چرته به دا نه ختميږي. دا رزق صرف ایمان والو لپاره دی. انسان چې د هغه رزق کې کمی زیاتې بیا ولې کیږي، یعنی دونه الله ورکول ور دي بیا رزق کې کمی زیاتې ولې راځي ځکه د کوم حکمت دی. الله ګوري چې څوک به صبر کوي څوک به شکر کوي او دا ازمایشي چاله کم چاله زیات چاله ډیر کم ور کوي. نو الله سره دا نه چې د رزق څخه کمی دی، هغه سره رزق کمی نشته ځکه مایوس کېدل نه دی پکار، دا امتحان دی او الله سره ډیر څه دی بیا هم دا غوښتل دي. الله تعالی مؤمنانو له دنیا کې هم رزق ورکي او آخرت کې رزق ورکي. د آخرت رزق تعالی رزق حسنه ویل دي.
یعنی د دنیا کې مؤمنانو لپاره د ورکړي کیږي فی سبیل الله چې کله دې سختي برداشت کړي نو آخرت کې هم دې له بهترین اجر الله ورکوي. رزق په معاملې کې د بندیانو څه ذمہ داری ده، یعنی بندیانو رزق پکار دي، یعنی هغه پکار دي چې الله باندې یقین وکړي، توکل وکړي، دا هغه نه غواړي ځکه چې دا هغه نه غوښتل چې څه هم دي چې موږ سم پکار موږ هغه نه غواړو، بیا په دې باندې صبر شکر پکار دي. او دنیا کې کامیابی د رزق ډیرواله نه دا ډیرواله نه دی، کامیابی دا نه چې انسان رزق ډیر شي، بلکې قناعت په دې کې پکار دی چې انسان تقوا کوي نو الله هغه له رزق هم ورکوي. بل حلال طریقې سره رزق لپاره مهنت کوشش کول دي. رزق په معاملې کې آخرت نه دی هیرول، اور انسانانو کې چې چانه رزق سوال نه دی کول پکار، انسان چاله سن شي ور کولی او بلکې په خپل مهنت کول پکار دي. او رزق لپاره اعتدال کول چې سونم چا سره رسیدي هغه له سره اعتدال کې جون تیرول دي. او رزق په معاملې کې حرام طریقې نه بچ کېدل چې حرام کارونه شي. اوس رزق د زیاتولو لپاره کوم اسباب دي؟ یو خو ایمان تقوا د سره رزق زیاتیږي، دا د رزق زیاتولو ذریعہ دي. او د شپې قیام تهجد کول، حج عمره کول، صله رحمی کول دا د برکت ذریعہ دي. ایمان او عمل صالح سره رزق وعده د الله تعالی فرمایي چې دا ډیریږي. او فرایض ادا کول یعنی عبادت احکامات باندې عمل کول، زکات ادا کول، د الله اطاعت کارونه، شکر کول، توبه استغفار کول، تسبیحات چې څومره ډیری دومره رزق برکت دا رزق د سره ډیریږي. بیا د رزق ختمېدو څه وجه انسان نافرمانی، ګناهونه کول، تقوا نه کول، اطاعت نه کول، فرایض نه ادا کول، ناشکری کول، سحر د کېدل د خیر او برکت ذریعہ دغه ټیم کې خو چې سر سکو دي شي نه هغه د خیر نه محروم شي، چونکه نبی صلی الله علیه وسلم دغه ټیم ته دعا کړې ده. او بل چې انسان په خرید او فروخت کې لین دین کې دوکا دروغ شروع کی هغه کې برکت ختم شي. او څوک چې نه خرج کوي دغه مال کې برکت ختم شي. څوک چې صله رحمی نه کوي، قطع رحمی کوي نو دغه مال ختم شي. او د خلکو نه غوښتو سره انسان نور هم برکت دغه محروم شي. او دا خلک بیا فکر فاقه مصیبتونو کې اونخلي. د رزق د کشادګۍ لپاره ډیروالي لپاره ډیر دعاګانې دي، ډیر دعاګانې موږ کول. دعا کولو کې د دعاګانو مقصد هم دا د غوښتو چې صرف د الله نه بس انسان غواړي او فکر او فاقه نقصان نه بچ کېدل پکار دي. او دعا به موږ کو ان شاء الله چې الله موږ خیر او برکت والا ژوند راکړي، پاک رزق راکړي. او د دې لپاره مسنون دعاګانې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته خول دي ته په ګروپ کې ان شاء الله تاسو ته شیر شي. یو دعا ده اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک. بل دعا ده اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. بل دعا ده اللهم بارك لنا فيه ورزقنا خير منه. دعا وکړو ان شاء الله چې الله مون ته پاک رزق راکړي او د خراب رزق یعنی د شر ولې سيزونه موږ اوساتي او پر رزق موږ شر نه اوساتي. او موږ د رزق ازمایش نه هم اوساتي، موږ په داسې ازمایش کې وانه چي او موږ ته چاته محتاج نه کی. آمین. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.